داسې ژغورو. د هاوین حالت څنګه دی نازه؟ ښه یو ګزاره کوو سرداره. دلته کسان ډېر دي، دا کار امکان نه لري. تاسو باید بیرته لاړ شئ. څه خبره ده نازه؟ زموږ ژغورلو ته ډېر کسان پکار دي. 2 کسان راغلي دي. په 2 کسانو سره عملیات کیږي. هغوی به د باندې مړه شي او موږ به هم دلته مړه شو. او پښه مې هم خوسا کیږي. تر نن ورځې پورې زه هسې په تمه شوم. ساتونکیه څه خبره ده؟ شیخ موز ته ورشه، ورته ووایه چې نازا درته غږ کوي. سمه ده، دا لږ تیاره کې وروسته بیا خپل څښتن ته وسپارئ. ځای لاړ شئ. ځای شیخ موزه ودرېږه. شیخ موزه، شیخ موزه، څه خبره ده؟ شیخ موزه خلاصه که. لرې شه. ته نو اوس څه کول غواړې نازه؟ هغه سره دې ولې راوغوښته؟ موږ له دې ته نه ژغورل کېدلو. څه خبره ده نازه؟ ته اوس هم په خپله خبره ولاړې؟ ته غواړې چې زه ستا مېرمنه شم ها؟ هو نازه. ته باید زما د پښې درملنه وکړې. سمه ده. له دې ځای نه به مې هم وباسې. ازاده ګرځم. څه وایې؟ کومه بله غوښتنه شته؟ نه، زه په تا باور نه کوم. اوس به باور وکړې. دا د جګړن جاسوسه ده. دا خو د دریش مېرمنه ده. غوږو کې ګوشکي هم لري. ته څه کوې؟ وای مه کارې. صبر وکړه، صبر وکړه شیخ موزه. ګوډه ګورې دا ښکلي نجونې دي، ښې پیسې درته کوي. شیخ موزه صبر وکړه، دوی ماته پرېږده. تا څه وکړل نازه؟ کم عقلې، دا کار نور ختم شو. زه هسې دومره وخت په تمه شوم. زه د خپلې پښې درملنه کوم. زه ځوانه یم، نه غواړم چې مړه شم. پوه شوې؟ خاینې مه کارې. شاته لاړ شئ، که نه نو وژنمم. ګوډه زه خپلې کوټې ته ځم. شیخ موزه ګوره، دا جلۍ پخوانۍ ترهګره ده، پام کوه. ما خو درته وویل چې خپل لوری مې بدل کړه. نو اندېښنه مه کوه. وږې شوې به یې، یو څه مې درته تیار کړل. راځه. ښه دې وکړل. څو ورځې کېږي چې سم خواړه مې نه دي خوړلې.
لومړی یو څه وخوره وروسته بیا ما قطعي نکاح تړو. څنګه چې دې خوښوي زه تل ستا څنګ کې اوسم. کېنه کېنه. څه وشوه؟ دې خواته تېر شه زناوره، دې خواته تېر شه. مکارې زناوره کم عقله شیخ موزه، کم عقله شیخ موزه، کم عقله شیخ موزه، ولې په خبره نه پوهېږې بې ځایه شله کېږې؟ ته له نازا سره څه کار لرې؟ شیخ موزه، شیخ موزه، څه؟ شیخ موز ویده دی ها؟ نازا چېرته ده؟ د مهماتو کوټه همدا ده. ته خو پلورل شوې نجلۍ، ته چا پرېښودلې چې دلته راشي؟ زه د شیخ موز مېرمنه شوم. هغه دې تومنچې ته ګولې غواړي. زر کوه څه ته ګورې، هغه ما ته په تمه دی. هلته څوک دي؟ څه؟ ته دلته څه کوې؟ اوس مې هم باور نه راځي چې هغې څنګه دا خیانت وکړه. له سردار سره هم اړیکه نه شو نیولی. که هغوی حرکت پیل کړی وي نو وژل کېږي. سرداره غږ مې اورې؟ دوام ورکه نازه، غږ دې اورم. زه بریالی شوم چې د باندې راووځم. کله چې دروازې نه رادننه شوې، یوه قهوهيي دروازه د نجونې هلته دي. لومړی به یوه لویه چاودنه وشي. زه هم له تاسې سره مرسته کوم. نجونې زر له دې ځای نه بوځئ. سمه ده، ته څنګه کوې نازه؟ زه تاسو پسې ځان رسوم. سمه ده نازه. زر کوه شیزو. سمه ده. چیرته یې کم عقلانو؟ زر کوئ راټول شئ، زر کوئ، زر کوئ. نازه مکاره تښتېدلې ده. هغه مکاره ماته زر پیدا کړئ. بیړه وکړئ، زر کوئ. زر کوه، بسم الله. چاته وایم زر کوئ. لکه چې بریدې پیل کړه، خو د نازه مکاره د خیانت له امله به ووژل شي.
İki dağlar diz boyu kar, elinde asker kırası var. Hey gidi aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. خدایا ته مرسته وکړه هغوی خپل مرګ ته را روان دي وژل کېږي مریم سرداره حاوین چیرته یې سرداره موږ دلته یو سرداره ماشه هلته دی Yüzlü analar gururlanır, yiğitler askere uğurlar. زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ زر کوئ Aslanlar, hey hey kükredi sungurlar. زر کوئ منډه کوي زر کوه هاوین زر کوه زر کوئ زر کوئ ډاکټره بیا سره وینو زر کوئ منډه کوي وتښتئ زر کوئ منډه کوي اعلی زر کوئ منډه کوي زر کوئ آفرین ډاکټره شمالي لوري ته لاړ شئ سمه ده زه نازا ته په تمه سمه ده کېږم ماشه پام کوئ نازا زمونږ کسان ووتل زه دلته تا ته په تمه یم زر کوه بیړه وکړه زر کوه سمه ده سرداره راځم نازا زر کوه هغوی لاړل ته هم زر راځه سمه ده سرداره راځم زناغره سرداره ته لاړ شه زه ونیول شوم سمه ده نازا سمه ده زه هلته راځم سرداره پام کوه چې رانه شي سرداره دلته کسان ډېر دي درنې وسلې هم ورسره دي لاړ شه سرداره خیر دی لاړ شه ځان دې وژغوره چټیات مه وایه نازا زه دې هلته نشم پرېښودلی پوه شوې دا کار ختم شو سرداره نور نو مه هېره که د خدای لپاره لاړ شه سرداره خیر دی نازا سرداره زه لاړ شه راکه مکارې سخت چل دې وکړه د خپلې پښې درملنه دې هم په موږ وکړه ها ماشه څه وشول نازا چېرته ده هغه ونیول شوه هغه نه راځي دې ته راګرو له هغه قمندان سره یې لاس یو که هغه سره ما قطعي نکاح تړي موږ یې وپلورلو نازا هېڅوک نه دي پلورلې ستاسې د ژغورلو لپاره یې لوبه وکړه خوشی کوي وحشانه ومې وژنئ که نه زر کوئ څه ته په تمه کېږئ په وژل کېدلو سره ژغورل کېږي مکارې ښځې پاست انسانه څه دا تاسو څه کوئ په دې مرتول څه کوئ ها نه
ژوبله شوې پښه دې جوړوو ګرانې. نه